نظم دی مذهبي جړه. مناظرې د ځانپوهنې په غرض نه کیږي. مناظرې د ځانپوهنې په غرض نه کیږي ځکه علاج زموږ د زړونو د مرض نه کیږي. ګرم شو یو بل پسې یو بل له شونډان مات کو، په قرآنونو حدیثونو زنګونان مات کو. مسلم کافر کو مسلمان پورې لکۍ وتړو، مسلم کافر کو مسلمان پورې لکۍ وتړو، دومره ساده یو چې په ځان پورې لکۍ وتړو. هغه د دین سره پیوست ملا څوک نه پیژني، دلته بیخي وخت پرست ملا څوک نه پیژني. والله دا ځینې کسه کاروم په الله ساتي، خپل ایمانونه په خپل پیر او په ملا ساتي. لکه یو څوک جومات ته رابلل لکه د څه ګناه ده، یا رب په زوره یادول لکه د څه ګناه ده. بغض، کینه، حسد چې زړونو کې آباد ساتو، نو خپل ایمانونه به هم دقسې برباد ساتو. د ژوند په لاره تک کوو خو لکه خره روان یو، څو به د نورو په اوږو باندې سواره روان یو. د مسلمان تقسیمول مسلمان څنګه کوي؟ دومره لوی زړونه د ایمان خاوندان څنګه کوي چې یو اسلام دی او بل کفر دی، نو غم د څه شو؟ چې یو اسلام دی او بل کفر دی، نو غم د څه شو؟ چې یوه ښځه دویم نر دی، دا دریم د څه شو؟ دا نور نومونه دوه رنګۍ ځان پورې ولې تړي چې مسلمان یې نو لکۍ ځان پورې ولې تړي؟ د دې فتنې په خورولو کې حکمت څه و؟ د مسلمان سره بل نوم ته ضرورت څه و؟ په ځان کې ځای د خبرو را پیدا ولې کو؟ د پیغمبر امت دې ټول جدا جدا ولې کو؟ ځان دې د صبر د خوږونه خبر کړی نه دی؟ تا د فتوو باران د ځانه سره وړی نه دی؟ میلاد روا دی، میلاد ناروا، تبلیغ خو کفر دی، جهاد ناروا. خلک راغونډ به شو، چا چې به خطبه کوله بس خو ملا صاحب به د دین څه مسله کوله. اوس خو په نوم د پاک الله مونږ سادهګان را ټول کړي، یاره مونږ خره را ټول کړي، یاره مونږ غوایان را ټول کړي. بیا راته زر قصه د خپلې فرقې شروع کړه، مونږ بیا راته زر قصه د خپلې فرقې شروع کړه، مونږ قایل کې بې دلیله مسلې شروع کړي. نو زناور منم د انسان نه علاوه که منم، کافر منم د مسلمان نه علاوه که منم، زناور منم د انسان نه علاوه که منم، کافر منم د مسلمان نه علاوه که منم. په دې قصو کې جنتي نه وینم او په فرقو کې جنتي نه وینم. مننه. ښه چې ژوندون خو داسې نه وي، ژوند ویل غواړي ژوندون ته. ژوندون خو داسې نه وي، ژوندون خو داسې نه وي، ژوند ویل غواړي ژوندون ته. د ژوند د تلې خلک راوستل غواړي ژوندون ته. ملالې زلمی ښکار د مایوسۍ شو ټپه وکړه، ملالې زلمی ښکار د مایوسۍ شو ټپه وکړه، هم دغه مړې جذبې راپارول غواړي ژوندون ته. دا شعر اوره چې تر څو به د شهید د خندا عکس غنیمت وي، تر څو به د شهید د خندا عکس غنیمت وي، قبرونه به تر څو تیارول غواړي ژوندون ته. تر څو به د شهید د خندا عکس غنیمت وي، قبرونه به تر څو تیارول غواړي ژوندون ته. الله ژوند فرس خلق نه فریدي ژوندون ته. الله ژوند فرس خلق نه فریدي ژوندون ته. الله ژوند فرس خلق پرېښودل غواړي ژوندون ته. او د دې کوڅو خوندونه یې د ځانه سره وړي، د دې کوڅو خوندونه یې د ځانه سره وړي. څو تلې لیوني راستنول غواړي ژوندون ته. او په دې کندو کړمو د راتلو نه انکاري دی، په دې کندو کړمو د راتلو نه انکاري دی. نو را به شي خو لارې سمول غواړي ژوندون ته. او یا خدایه وس مې نشته، وطن زخمي زخمي دی. یا خدایه وس مې نشته، او وطن زخمي زخمي دی. یا خدایه زخمي زړونه جوړول غواړي ژوندون ته. او زه بیا په بام را پورته شو سڼ زلفو له ورکه، زه بیا په بام را پورته شو سڼ زلفو له ورکه. منصور لیونی بیا لږ لمسول غواړي ژوندون ته. ډېر ښه. دوه درې